که دا اپلیکیشنونه مو په موبایل کې وي ژر یې ډیلیټ کړئ. امنیتي نرم افزارو د یو تولیدونکي شرکت څېړونکو د ګوګل پلی سټور په اپلیکیشنونو کې هغه 18 اپلیکیشنونه تشخیص کړل چې بد اپلیکیشنونو ته په خپلسري ډول په موبایلونو کې ډاونلوډ لاره هواروي. دوی وایي د دغه پروګرامونو په انسټالولو سره موبایل ته په خپلسري ډول اعلانات راځي او تر ټولو مهمه دا چې دا اعلانات هغه وخت هم موبایل ته انتقالېږي چې تاسو له دغه پروګرامونو څخه کار نه اخلئ. دا په خپله زیان رسونکي نه وي، خو کله چې په دغه تبلیغاتو کلیک وکړئ نو په خپلسري ډول مو په موبایل کې یو نوی پروګرام ډاونلوډ او انسټالېږي. د بیټ ډیفاینډر شرکت څېړونکي وایي دغه پروګرامونه په اتومات ډول په موبایل کې پټ انسټالېږي او مستقیم ډول خپل فعالیت پیلوي. که څه هم دغه پروګرامونه په خپله خطرناک نه، خو له بدافزارو سره سیده په سیده اړیکه لري او پروګرامونه پېژندل ډېر ستونزمن دي، ځکه دغه پروګرامونه وروسته له دې چې په موبایل کې پټ شي تر 48 ساعتونو صبر کوي او وروسته بیا پروګرام کوډ د فایلونو منبع یا ریسورس فایل کې خپروي او د انسټالولو څخه تر 4 ساعتونو پورې اعلانونه هم نه خپروي. د یاد شرکت څېړونکو د اندېښنې وړ خبره دا وښودله چې دغه پروګرامونه تر اوسه 550,000 ځله ډاونلوډ شوي دي. لاندې لیست ته ځیر شئ او هر یو له لاندې پروګرامونو څخه مو چې په موبایل کې وي پاک یې کړئ. لومړی کار ریسینګ 2019، دوهم 4K والپیپر بیکګراؤنډ 4K HD، دریم بیکګراؤنډز 4K HD، څلورم QR کوډ ریډر ان بارکوډ سکینر پرو، پنځم فایل منیجر پرو منیجر SD کارت ایکسپلورر، شپږم ماوس CT سپیډ ریسینګ 3D، اووم بارکوډ سکینر، اتم سکرین سټریمینګ میررینګ، نهم QR کوډ سکینر اینډ ریډ ا بارکوډ، لس پیریود ټریکر سایکل ایوولوشن ویمنز، 11 QR اینډ بارکوډ سکینر ریډر، 12 والپیپر 4K بیکګراؤنډ HD، 14 ټرانسفر ډاټا سمارټ، 14 ایکسپلورر فایل منیجر، 15 ټوډے ویدر رادار، 14 موبنی بیگ فش فرینزي، 15 کلاک لیډ.